زما داسې جانان تفسیر دې د قرآن زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان زما داسې جانان تفسیر دې د قرآن زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان و زما داسې دلبر دی هم نور دی هم بشر دی او په شپه کې د معراج لاړ د منتها نبر دی رازدار پلا مکان الله سره مهمان زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان زما داسې جانان تفسیر دې د قرآن زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان دیدار لا چې روان شو چې برا په اسمان شو او چې تېر شو منتهانا الله سره مهمان شو جبریل کړو حیران و زما داسې جانان زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان زما داسې جانان تفسیر دې د قرآن زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان او چې نور یې را پیدا کړو په ذکر یې ګویا کړو او الله په خپله خوښه امام الانبیا کړو بې مثله قدردان و زما داسې جانان زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان زما داسې جانان تفسیر دې د قرآن زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان او چې ورځ د قیامت شي هر خوا ته به هیبت شي منظور د رب په در کې د دوی به شفاعت شي محبوب د رب منان و زما داسې جانان زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان زما داسې جانان تفسیر دې د قرآن زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان او د چا چې پرې ایمان دی دوزخ نه به امان دی چې څوک ترېنه منکر دي ملګری د شیطان دی زموږ دین او ایمان و زما داسې جانان زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان زما داسې جانان تفسیر دې د قرآن زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان او ښکاره چې شو دنیا ته نور غوچو هرې خوا ته نږدې د مکې خلکه چې لاړ بیت الله ته نسکور شو ټول بتان و زما داسې جانان زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان زما داسې جانان تفسیر دې د قرآن زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان او غمجن محمد زمان یم د خوب نبي ناتوان یم او چې ناک د نبي وایم په دې په خلکو ګران یم دا فضل د سبحان و زما داسې جانان زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان زما داسې جانان تفسیر دې د قرآن زه خپله مور او پلار مې حیران مې ترې قربان زه خپله مور او پلار مې یاران مې ترې قربانان ټول ملګرو څخه هیله کوو چې زموږ دغه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړي هم یې خوښ کړي هم د نورو ملګرو سره شریک کړي یا نور ملګري ورته هم راوبلئ او هغه وروڼه چې هغوی زموږ دا چینل سبسکرایب کړی دی او سبسکرایب سره په فکر لري په خوا کې دغه د زنګ علامه وي چې په دې زنګ علامه باندې کلیک کړی نه وي نو په دې علامه باندې هم سره کلیک کړئ چې هر نوی ویډیو ټولو ته په یو ځل باندې ورسي